د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت او مالیې وزارت مسؤلینو د هیواد له شاوخوا 150 سوداګرو صنعتکارانو سره د ستونزو د حل او د صادراتو په بهیر کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو او نورو مسایلو خبرې کړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلینو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویلي تیر کال د افغانستان د 14 ولایتونو په 142 ولسوالیو کې د 426 میلیونه افغانیو په لګښت 143 چک ډیمونه جوړ شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تیر کال له شرکتونو او پانګوالو سره د کارونو په برخه کې 10 لوی او 42 کوچني تړونونه لاسلیک کړي او پر دې سربېره د هیواد په کچه 328 کاني سیمې هم تثبیت شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالی کمیسیون غړی مولوي احمد الله وثیق وایي سرپرست حکومت تیرې اوه میاشتې کې له کډوالو سره 2 میلیارډ افغانۍ مرسته کړې ده. روسي چارواکو ویلي د انتونوف 24 په نوم یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د دغه هیواد په ختیځ ښار کې نادرکه شوې وه د ټینډا ښار په 15 کیلومترۍ کې غورځېدلې او پکې سپاره ټول 49 کسان مړه شوي دي. د سوریې د اطلاعاتو وزارت خبر ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد له سعودي عربستان سره د نږدې 6 میلیارډ ډالرو په ارزښت د اقتصادي همکاریو 44 تړونونه لاسلیک کړي. او وروستی خبر دا چې الجزیرې راپور ورکړی چې حماس غورځنګ اسرائیلو ته د اوربند په تړاو په وړاندې شوي ځواب کې غزې ته د مرستو لیږد شرایطو اصلاح له غزې د اسرائیلو شاتګ او د تل لپاره د جګړې د پای ته رسولو تضمین غوښتی دی.